ژوند او زده کړه. د آبادۍ غږ. درنو اوریدونکو سلامونه. کوم کار به سخت و غم بکو مکتب ته میز تاګ د مخه نه کېد. هغه ماشومان چې په مکتب کې نوي شاملېږي او له مکتبه ډار لري په خپل دوی پلار او مور له کوم ستونزو سره مخ کیږي. ولې ځینې ماشومان چې تازه مکتب ته داخله وو له مکتبه ډاریږي؟ د دې ستونزو د حل لارې کومې دي او مور او پلار څه ډول کولای شي چې ماشومان مکتب ته په شوق او مینه لاړ شي؟ زه سمیرا حلیمزی یم او تاسو د آبادۍ غږ خپرونه اورئ. ماشومان چې نړۍ ته راشي له ژړا، تبسم او د مور د شیدو لرودلو پرته له نورو شیانو سره بلد نه وي. میندې کوشش کوي چې په خپلو خوږو الفاظو کرار ماشوم ته لومړني ضروري شیان ور زده کړي. ماشومان لویږي، ځینې شیان زده کوي. د ښوونې او روزنې په خاطر د مکتب تګ ته برابرېږي. یو تعداد ماشومان په ډیره مینه او خوشحالۍ مکتب ته ځي، خو ځینې داسې هم وي چې د مکتب نوم او له کوره یو څه ساعته لرې کېدل ورته د زغم وړ نه وي. دا چې مکتب ته د ماشومانو نتلل په خپله دوی او کورنۍ ته کوم ستونزې پیښولی شي، له خلکو به یې واورو. نوم مې حسیب الله د ننګرهار. ما وړکۍ خور د رونا نومیږي. دا اول کال چې د مکتب ته تله او مونږ ورته یعنی تعلیم چې ورته واغوستم ته داسې ښه ښکاري، بیک هم ورته واخیست. خوشحاله شو. سهار چې لاړو ما ته یې وویل چې زه نه ځم. مکتب ته چې لاړم هلته سمته چې دننه شو دا مې کېنوله مال کېنه دلته بېرته جګ شو. دلته نه کېنم. استاد یې راته وویل زه یو 2 دقیقې ورسره کېنه چې دا مثال زړې شي چې کېني. 20 دقیقې ورسره ناست وم او استاد یې بیا ماته اشاره وکړه دا اوس درته خپل درس ووایه. مونږ چې روان شو دروازې نه چې ووتلو بس شاته منډې وهل وایي زمزم. مکمله ورځ د خپله درس نه پاتې شوم. سحري به چې شما ته د مکتب ډېر غټ ټغه ګرځېدلی و جنجال. د مکتب ته څنګه لاړ شم؟ کوم کار به سخت و غم بکو مکتب ته میز تاګ د مخه نه کېد. او بیا به چې لاړم هلته دیوالو باندې به راوښتلو. استاد به چې لاړم موږ به سیم کې جنجال رسو کسب وو. ادارې ته به تللو هلته به سم وهل راکړو. یو شمېر ماشومانو چې مکتب ته د تلو په اوله ورځ له مکتبه ویره لرله، د کورنۍ غړي یې سرګردانه کړي وو. د ځینو ماشومانو له زده کړو زړه تور شوی و. همدا د زړه ماتوالی یې د دې سبب شوی و چې په اوږد مهال کې بې سواده پاتې شي. وروسته بیا پښیماني ګټه نه وه ورته رسولې. د ماشومانو ارواپوه جلیل امرخیل هم په دې اړه معلومات راکوي. د دې لامل ګرځي چې ورو دوی مسؤلیت وانخلي، مسؤلیت ونه پیژني، خپل مسؤلیتو ته متوجه نشي او دا باعث د دې چې دوی ډالو ټپلو مافیایي کړیو او نور سره یو ځای شي او یا معتاد شي او یا داسې یو کس ورڅخه جوړ شي چې د ټولنې په ګټه نه وي او یا ټولنې ته زیان ورسیږي یا مثلا ټولنې ته سرخوږی جوړ شي. د همدې سالم تقسیم اوقات په ځای یوې ځای پر ځای کېږي. په آینده کې اعتماد به نفس هم له لاسه ورکړي. همدارنګه هر ځل چې دی ویني چې دی نشي کولی او نور کولی شي همدا عقده ګرځي او دی په ژور خفګان، اضطرابونو او ځینو نورو اروايي ستونزو باندې اخته شي او ژوند یې مختل شي. د وړو ماشومانو له مکتبه ویره یا ډار د دې سبب کېږي چې ماشومان له لهانده او ټکه نشي. د مور او پلار لخوا د وهلو ټکولو، سپکاوي او حقارت په خاطر له مکتبه تښتي. بالاخره یو ناسالم چاپیریال ته ورګډ شي. په دغه غیر سالم چاپیریال کې منفي کارونه زده کوي. د کورنۍ او ټولنې لپاره په سرخوږي بدل شي. خو ولې یو تعداد ماشومان مکتب ته د تازه شاملېدو په وخت کې له مکتبه ډاریږي؟ داسې ده چې ماشومان بیرون نه ده لیدلی. دوی خو ټول تمام ورځ کور کې د لپاره دوی لږ ډار ورته پیدا کېږي. خو زه دلته چې ووایم چې ونه وایم مثال استاد به ما ته چې ووایي شاګردانو سره لانجه او دا دوی ډار پیدا کوي. یو علت همدغه و چې د مکتب د موږ له کورونه ډېر لرې و، د سپیانو نه د نورو شیانو حیوانانو ته ډارېده. نوم مې حامد. کله چې زه مثال مکتب کې داخله ولم نو ما خپله ډېره ویره مې درلوده چې یا دا به چېرته غورځوي یا به کوهي ته اچوي. تر اوسه پورې داسې نفر نه لرو چې هغه تر پوهنتونه پورې یا لوړ زده کړو ته رسېدلی وي. موږ ته دا څه نه وښودله چې مکتب د زده کړې ځای دی، د تعلیم ځای دی، د علم او پوهې ځای دی. د خلکو نه هم ډارېدو. ځکه چې موږ مکه له دې نه ورته نه وویل څنګه ته مکتب ته شامل کېږي. ناګهان مکتب ته هم شامل کړ، کتابچه او قلم یې دا شیان خو نه پېژندل، نو وړکی و.
یو شمېر کسانو له مکتبه لرې والی، ور له مخې له ښوونکو معلومات نه لرل، نابلده ټولګیوال، قلم، کتابچه نه لرل او د والدینو بېسوادي مکتب ته د نویو شاملېدونکو ماشومانو د ویرې مهم علتونه ګڼي. امرخیل هم د خلکو همدا خبرې تاییدوي او په دې هکله ځینو نورو ټکو ته هم اشاره کوي. لومړنی علت چې ماشومان وابسته دي، ماشومانو ته مسؤلیت نه ده ورکړل سوی، همدا د دې لامل سوی ده چې د اقل د خپل کتابو، د خپل ښوونځي، د خپل درس ویلو مسؤلیت هم په خپله غاړه ونخلي. دویمه مسله دا چې که چیرې موږ ښوونځي ته لاړ سو، مور پلار نه بیل سو، ښایي بیرته له مور پلار سره یو ځای نه سو. بل علت دا ده چې هلته کله چې ویني چې وهل دي، ټکول دي، نامسلکي چلند ده. بل دا چې مثلا والدین د خپل ماشومانو لپاره لازم آمادګي نه لري، نه په کورنۍ کې د مطالعې فرهنګ سته، نه قلم سته، نه کتابچه سته، نه څوک پیروي ترې کوي. او یا دا هم لامل ګرځي چې په کور کې ځینې کیسې کېږي چې مثلا کله چې موږ مکتب ته تلو، معلمانو دومره وهلو چې لاسونه به مو وینې سول. ځینې ویرې دی له فلم نه اخلي، ځینې له واقعیتو نه اخلي. دا هم د دې لامل ګرځي چې ماشوم په ذهن کې د ویرې په نوم یو څه وساتي او همدغه ویره ورو ورو تعمیم سي او ماشوم ښوونځی پرېږدي، ټوله کې له ښوونځي نه زړه توری سي. درنو اوریدونکو، تاسو د ابادۍ غږ خپرونه اورئ چې د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې جوړیږي او موضوع په مکتب کې د نویو شامل شویو ماشومانو د ویرې په اړه ده. که زموږ د دې او یا نورو تعلیمي خپرونو په اړه وړاندیزونه او نظرونه لرئ، نو زموږ له همکارانو سره د ټلیفون په دې شمېره خبرې وکړئ: 00240 یا 501. د مکتب لرې والی، له مکتبه د ماشومانو د مور پلار نه خبري، معلم او ټولګیوال او چاپیریال په اړه د وړو ماشومانو معلومات نه لرل او ځینې نور مسایل د دې علتونه دي چې ماشومان په لومړنیو ورځو کې له مکتبه ویره پیدا کړي. خو د دې ستونزو د حل لارې کومې دي او والدین څه وکړي چې ماشومان یې په مینه او خوشحالۍ مکتب ته شامل او لاړ شي؟ خلکو مې چې ولیدل ټوله د مکتب ته راځي، ما رقم مثال ماشومانو د هغو څخه ما پند واخیستو چې زه باید هم زړور مکتب ته لاړ شم، خپل زده کړې وکړم. صنف کې مثال 4-5 انډیوالان، هر یو نفر همدغه انډیوالان یا د زړه انډیوالان، بیا به هغو موږ هم تشویقول، هغو پلرونه چې وو باسواده وو، موږ هم هغوی تشویقول او بالاخره چې لوړ زده کړې مو پای ته ورسولې. ما هره ورځ به راته وی چې ځو مکتب ته، دغه اخر کې به یو انجینر جوړېږي یا به ډاکټر جوړېږي. اوس خپله وظیفه لرم، استاد یم په لیسه کې. شاګردان راځي، هغه ته باید ویره موجوده نه وي، هغه باید تشویق کړي، تختې ته جګوم او ورته وایم 2 جمع 2 کېږي څو. دی که ووایي چې 15، زه ورته وایم چې بس صحیح ده، داسې نه ورته وایم چې دا تاسو سوال غلط کو، ځکه دا بیا مکتب څخه زړه تورېږي. خو ورته وایم چې آفرین شاباسې کښېنه، همدغلته بیا سوال یو بل تکړه نفر یا خپله راجګېږم ورته حلوم یې. که دا د لښته ورپسې راواخلې وی وهې، نو هغه مجبور دی چې مکتب پرېږدي. یعنی مکتب څخه زړه تورېږي چې استاد ما وهي یا ټکوي مو، یا مو قلم توان لري، یا د کتابچې توان، یا د باکس، یا د جامې په تن باندې نه وي. دا جدي نه نیسم چې هلته یا کتابچه نشته یا د قلم نشته. ورو ورو دا مثال آینده کې 2م صنف ته ځي، وروسته په ځان باندې پوهېږي چې زه راغلی یم دلته باید زده کړې وکړم، کور څخه یې رالیږلی یم. دوی سره دا فکر پیدا کېږي. نوم خوجه فقیر، کابل د ولایت د مسعید ولسوالي د دهکلان د کلي اوسیدونکی. په اول کې دغه ماشوم چې ما مکتب ته بول د داخلېدو دپاره دی داسې ناخوښه و، زړه یې نه کېده چې لاړ شي. بیا د دغه دپاره زه خپله ورسره تلم، یو وارې 2 وارې هلته ورسره کېناستم. هلته مې ورته وویلې چې زویه دغه مکتب ووایه، دا مکتب د تا د آیندې دپاره ډېر ښه ده. او په لاره کې چې تلم هلته مې دغه نور شاګردان دې ته څه نمونه ورکول، مالې دغه د زویه هېڅ چا سره مور و پلار نشته، دا ټول هلکان چې دي دغه خپله ځي مکتب وایي، ته هم باید چې همدغسې مکتب ووایې. هلته معلم صاحب سره مې کېناستم، په صنف کې دغه نور شاګردان ټول مې دې ته نمونه ورکړې چې دغه د مالې زویه هېڅوک سره پلار یې نشته، ورور یې نشته، هېڅوک نشته، دوی خپله هر سړی لکه تا غوندې همدغسې راځي. نو دا استاد چې ده دا لکه مور و پلار غوندې همدغسې مهربان ده. نور شاګردان هم چې دا ویني دا ټول د تا لکه ورونه غوندې دي. دوی سره ته باید ښه اخلاق وکړې، درس ووایې او دغلته چې راځې له دوی سره توپبازي وکړې. د همدغه دپاره 2 ورځې زه ورسره لاړم تر څو چې دی هلته خلکو سره هلکانو سره دی علاقه واخلې. بیا هغه کوم ترس او بیمې چې په زړه کې و هغه ټول ونه لرې سو، مکتب سره یې علاقه ونیول. استاد سره یې هم وغږېدم په همدغه ارتباط ماشوم سده دا ډېر وړکی ده، مثلا د دې سره باید چې که درس زده وي که نه وي باید چې دا ونه وهې، دا مثلا توهین نه کې، په دې چې دی له مکتب سره او له درس سره تر څو علاقه ونیسي.
له ماشومانو سره مکتب ته د نویو شاملولو په وخت کې له ماشومانو سره مکتب ته د پلار او مور تګ د ماشومانو تشویق کول او د مکتب په اړه د اغیزناکو معلوماتو ورکول له یو تعداد ماشومانو د مکتب د لومړیو ورځو ډار لرې کړی وو. خو د امیر خیل په وینا مکتب ته د وړو ماشومانو د شاملولو په وخت کې ځینې نور مهم ټکي هم شته چې ممکن له مکتبه د ماشومانو ویره کمه یا لرې کړي. مخکې له دې چې دوی مکتب ته لاړ شي دوی باید د خودیارۍ یعنې هغه څه چې د په ځان پورې اړه لري مثلا جامې اغوستل ځان مینځل سر مینځل تر څو دی د استقلال احساس وکړي. کله چې د استقلال احساس وکړي نو هغه وابستګي ختمیږي. دویم مورد هم دا ده چې ماشوم باید مخکې له دې چې ښوونځي ته لاړ شي ځینې د آمادګۍ صنفونه واخلي. مثلا وړکتون کې کیجي صنف دی چې هغه باید واخلي، مثلا کورس ته لېږل، خپل والدین کتاب ولولي په یو ډول کتاب سره په ارتباط کې. دا هم د دې لامل ګرځي چې مکتب ته په تلو کې ستونزه ونه لري ځکه مخکې پوهېږي چې مکتب یعنی هر کله چې ماشوم مکتب ترکی او رټل کیږي ټکول کیږي دې ته هیڅ کله باید د استفاده نشي. مثلا ورته وایي چې ښه زه پوهېږم چې ته ناراحت یې ولې دا اړتیا ده او استاد راتلونکي لپاره زموږ د هیواد د راتلونکي لپاره زموږ د ټولو د راتلونکي لپاره تر څو ته ډاکټر سي انجینیر سي د دې لپاره اړینه ده چې ته ښوونځی وایې لیک او لوست وکړې په راتلونکي خپل ژوند خپل اقتصاد او د خپل هیواد لپاره ګټور شخص جوړ شي. د مکتب په اړه د ماشومانو ناخبري، د پلار او مور بې پروایي، ناپامي، د مکتب لرېوالی، د ماشومانو وهل او ټکول او ځینې نور مسایل د دې سبب ګرځېدلي وو چې ماشومان مکتب ته د شاملولو له لومړنیو ورځو وډار شي تر مکتب کور پاتې کېدل غوره وګڼي. یو شمېر والدینو چې ماشومانو ته د مکتب په باره کې معلومات ورکړي وو د ښوونې او روزنې پر اهمیت پوهولي وو. د لومړي ټولګي کتابونه یې مکتب ته له شاملولو مخکې ورسره لوستلي وو. ځینو والدینو چې مالي توان درلود ماشومان یې لومړی وړکتون ته د دې لپاره لېږلي وو چې مکتب ته د تلو جرأت او تیاری ولري. دا ډول ماشومان له لومړۍ ورځې مکتب ته په ډېر شوق او علاقه تللي وو. درنو اوریدونکو، تاسو د آبادۍ غږ خپرونه واوریده چې د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې زموږ همکار میرقا اعتبار جوړه کړې وه. که زموږ دا او نور ټولې ښوونیزې خپرونې اورئ یا یې لولئ په انټرنیټ کې یې په دې پته پیدا کړئ: تجلا ټکی AF.